سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى. دیغه نه را پدې خوا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د صحت په برخه کې کلینیکونه جوړ کړل، ډاکټران جوړ کړل، لکه مثلا ابو رمثا رضی الله تعالی عنہ، زماد بن ثعلبه رضی الله تعالی عنہ او رفیدته الاسلمیه رضی الله تعالی عنها. تر ټولو لومړنۍ جراحه، تر ټولو لومړنۍ ډاکټره، داسې ډاکټران ورسل، کلینیکونه یې جوړ کړل او خپل هم کسانو ته، ناروغانو ته د شفا دواګانې ښودلې، لکه مثلا حبة السودا، سیادانه، توره دانه، د دې نه به ورته وایي چې دا د هر مرض لپاره شفا دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام قضات هم مقرر کړل، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پولیس هم مقرر کړل، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام قمندانان هم مقرر کړل. لکه مثلا مکه مکرمه ته عتاب بن اسید اموي ولیکلو رضی الله تعالی عنہ، طیف ته عثمان بن ابي العاص ثقفي رضی الله تعالی عنہ د قضیې په حیث ولیکلو، یمن ته معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنہ د قضیې په حیث، او ورسته بیا د گورنر په حیث باندې لیکلی وو. دوی ته هدایات کوي. الله پاک فرمایي وشاورهم فی الامر، شورا وا، دا شورا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام جوړه کړله. دوام هغه دا حکومتي نظام، دا اداري نظام، هغه په تعادل باندې بنا وو، هغه په عدالت باندې بنا وو. فنحاس یو یهودی ده، هغه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په وړاندې څه وایي؟ هغه وایي چې ان تقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه. دا آیت ته اشاره وکړله چې الله غني نه دی، موږ غنیان یو. الله سود کوي، موږ سود نه کوو. الله موږ نه قرض غواړي، موږ قرض نه ترې غواړو. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ واڅپېړو ووالو، هغه راغی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته. پیغمبر علیه السلام د یهودي خبره په ډېر غور اوري، په ډېر دقت اوري، او کوم وړ اقدام چې دی هغه وړ اقدام د دې یهودي او د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ لوړپوړی چرواکه دی د دې حکومت، د دې نظام. ولیکن پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دواړو ترمنځ د عدالت فیصله کوي. او بل د دې په دې نظام کې اطاعت موجود وو. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اعلان ورته وکړلو، من اطاعنی فقد اطاع الله، چا چې ما اطاعت وکړو د الله اطاعت وکړلو. ومن اطاع الامیر فقد اطاعنی ومن عصى الامیر فقد عصانی، چا چې د خپل امیر اطاعت وکړو، ما اطاعت وکړو، چا چې د امیر د احکامو نافرمانی وکړله، هغې زما د احکامو نافرمانی وکړله. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په غزوه بدر کې عدالت، اطاعت، عجیب غریب امثال سره وړاندې کولی شي په دې حکومتي نظام کې. غزوه بدر لومړنۍ غزوه ده، په هغې کې سواد بن غزیه رضی الله تعالی عنہ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې صفونه برابرول، د صفونو نه وتی ده، هغه په دې خپل امسا باندې داسې چوخ کړو، وایي ای خواشه صفونو کې ودرېږه. هغې ورته وویل چې زه د تکلیف، ما ته د تکلیف راکړو. هغې ورته پیغمبر صلی څه ورته وایي؟ د وخت امیر دی، د وخت رهبر دی، د وخت بادشاه ده. هغه ورته وایي چې راشه ما نه خپل انتقام واخله. کله چې د خېټه ورته راواخیستله، هغې مچو کړه، وایي جنګ شروع کېدونکی دی، چېرته نه چې زه شهید نشم. او دا مې ارمان و چې زه خپلې شونډې ستا په بدن باندې ولګوم. که چېرته د دغسې عادل نظام لپاره، د دغسې یو ښه نظام لپاره دغه ځوانان، علما، مشران، استادان زمینه سازي وکړي، زه فکر کوم چې موږ دا ملت به نور د بحران او د مشکلاتو د ستونزو څخه راوتوي او راوبوځي. اگر چې خبرې ډېرې دي، خو دا چې وخت کم دی، ګرمي هم دی، نور چا باندې تکلیف نه جوړوو. الله پاک دې تاسو ټولو ته اجرونه درکړي، او الله پاک دې توفیق درکړي چې تاسو په هر ځای کې د اسلام مدافعین واوسیږئ. په هر ځای کې موږ د اسلام مدافعین یو، موږ د اسلام مدافعین وو، او موږ په د اسلام مدافعین یو. د خپل اسلام نه په هر ځای کې دفاع کوو. لا یخافون لومة لائم، دا د صحابه کرامو عادت وو، او موږ به انشاءالله همدغه عادت موږ تاسې په خپل ځان کې راولو. واخر دعوانا الحمدلله. وبه تغنى تهاب الأسد والضآن
كرامتنا لأننا لغير الله كلا ما ركعنا.